د طالبانو پر ضد د پاکستان خطرناک پلان رسوا شو. امریکایي رسنۍ وايي پاکستاني پوځ غواړي امریکا بیا د افغانستان جګړه کې ښکېل کړي. دا چې څنګه نو جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. امریکایي رسنۍ ډراپ سایټ نیوز د سرچینو په حواله ویلي چې دغه هیواد پوځ په پام کې لري چې په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد پراخ پوځي عملیات وکړي. د دغه راپور له مخې د پاکستان پوځ هیله لري چې امریکا په سیمه کې د متحد او له ترهګرۍ سره د مبارزې د شریک په توګه راوګرځي. دا پروګرام په پاکستان کې د روان سیاسي کړکېچ په درشل کې تر لاس لاندې نیول کیږي. ډراپ سایټ نیوز لیکلي چې د پاکستان د پوځ مشر هڅه کوي څو تحریک انصاف قانع کړي چې پخوانی لومړی وزیر عمران خان له سیاسته ګوښه کړي. د پاکستان پوځ هیله لري چې دغه داخلي کړکېچ په هوارولو سره وکولای شي په پاکستان کې د پوځي عملیاتو د شدت لپاره اړین ملاتړ ترلاسه کړي. باخبرو سرچینو ویلي چې په دې عملیاتو کې ښایي هوایي بریدونه او پراخ ځمکني عملیات هم شامل وي. شنونکي بیا وایي پاکستان په دې کار سره غواړي بیا د غرب ډالر وګټي. د واشنګټن د ملاتړ ګټلو هڅه. د پاکستان پوځ پلان لري چې په افغانستان کې داعش پورې د تړلو ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته شوي ګواښ په ګوته کولو سره یو ځل بیا د امنیتي همکارۍ لپاره متحده ایالات راجلب کړي. د پاکستان یو جګپوړي جنرال شمشاد میرزا په یو بریتانوي فکري مرکز کې په خپله وینا کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د کنټرول نشتوالی ښایي د سترو ترهګریزو بریدونو لامل شي. د پاکستان د پوځ دغه چلند د دوه ګونو ننګونو استازیتوب کوي چې پکې له کورنیو سخت دریځو سره معامله او په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو اداره کول شامل دي. د پاکستان په حکومتي ادارو کې د نن ځینو سرچینو د دغه پلان په اړه شک څرګند کړی او خبرداری ورکړی چې دا جګړه ښایي په سویلي اسیا کې د لا زیاتې بېثباتۍ او په سیمه کې د لویدیځو قدرتونو د بیا ښکېلتیا لامل شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.